دوه ډېر مهم او د خوشحالۍ خبرونه خو ویډیو لنډه ده تر پایه راسره وګورئ. افغانستان تر ډېره په خپل ځان بسیا شوی او میوې او سبزیجات نه یوازې په خپل ضرورت پوره کوي بلکې نورو هیوادونو ته هم وصلېږي. خو بلخوا افغانستان کې لا هم داسې میوې او د نور ضرورت وړ شیان دي چې له نورو هیوادونو راځي. خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې اوس کوښښ کېږي همدې شیانو لپاره په خپل افغانستان کې زمینه برابره شي او د نورو د محتاجۍ نه خلاص شي. لومړی ښه خبر دا ده چې د کرنې وزارت وایي په خاص کونړ کې د کیلو د ونو یو ازمایښتي فارم جوړ کړ. د وزارت لخوا په استول شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دا فارم په 1.5 جریب ځمکه کې د ځایي بڼوالو په توافق جوړ شوی ترڅو معلومه شي چې آیا د کونړ په خاوره او په هوا کې د کیلې ونه وده کولی شي او که نه. د وزارت په وینا دغه فارم په کونړ کې مثبته نتیجه ورکړي نو د کونړ سیند په امتداد به د کیلو ګڼ باغونه جوړ شي. افغانستان لا تر اوسه د کیلو تولید نه لري خو په ګڼو ولایتونو کې د دغې بوټي ازمایښتي بڼونه جوړ شوي دي چې ننګرهار او هلمند په سر کې راځي. دا مهال افغانستان ته د کیلې میوه له پاکستان او هند راځي. دویم ښه خبر ماهیان د مهمو خوراکي توکو څخه ګڼل کېږي او لا زیات ماهیان له پاکستان راوړل کېږي چې د زیات یخ پاتې کېدو له امله یې خوند بې خونده کېږي. خو ښه خبره دا ده چې په کندهار کې د کبانو روزنې فارم ورځ تر بلې وده کوي او د لا پراخېدو په حال کې دی چې په 1998 لمریز کال کې د کبانو 1914 فارمونو 6800 ټنه غوښه تولید کړې ده. نه یوازې کندهار کې بلکې نورو ولایتونو کې هم ورته فارمونه جوړ شوي دي چې د یادولو وړ ده چې په زیاته کچه د چرګانو فارمونه هم اوس هیواد کې شتون لري چې د بهرني چرګانو مخه یې تر ډېره حده نیولې ده. درنو لیدونکو له تاسو ډېره زیاته مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه ولیده. د داسې پرمختګونو په اړه چې په افغانستان کې کیږي تاسو څومره خوشحالي کوئ کولی شئ خپل احساسات مو د کومنټ په برخه کې له موږ سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو لوی الله مل شه.